وشغل کار لګیا دي مخې ووایي د ماپښین د لمانځه ټیم تېرېږي ای لکه ټیکهدار هلکه د ماپښین د لمانځه ټیم تېرېږي د جمعې لمونځ دی راځئ واره به لمونځونه وکړو راځئ سمه ده ټیکهدار اوس دستي لکه د کښې راځه منزل دا لوړ کار ښه مکمله سوی دی ای لکه ورسئ د ماپښین منځله ورسئ یاله بیداره ورسئ یاله سمه ټیکهداره ځم منزله ای لکه ته ولې کښېنسته ماپښین منځله نه ځې ټیکهدار صاحب زه خالي د جمعې لمونځ کوم ښه ته خالي د جمعې لمونځ کوې استاده یې وکړه ورسه چټۍ وکړه ځه سمه ده ټیکهدار زه اوس چټۍ کوم ای لکه دا ریت لږ زغرده وخځوئ چې مستریان دا پلیستر زغرد وکړي صحیح ده سمه ده لږ ټیکهدار بیداري وکړي یاله وا صحیح ده سیمټ پوره دی صحیح صحیح ده ټیک صحیح ټیکهدار صاحب زه کار نه راغلی یا ځوانه ته ورسه چټۍ وکړه ورسه السلام علیکم ټیکهدار صاحب وعلیکم سلام ستړی مه شې خیر مسیر ټیکهدار صاحب زه کار نه راغلی یا ورسه ځوانه ته چټۍ وکړه ورسه ټیکهدار صاحب هغه ګرده لګیا دی خو ما هم لګیا دی یا ته چټۍ وکړه ورسه ښه دا کمرې پلیستر ولستر هم سوی دی باتروم برابر سوی زدران ونه چې تکړه دی یار السلام علیکم ټیکهدار صاحب وعلیکم سلام ستړی مه شې زرداد خیر مسیر ټیکهدار صاحب زه کار نه راغلی تا ته ما بل ورځ هم وویل ما ورسه چټۍ وکړه چټۍ ټیکهدار صاحب ته په هفته کې ماته یو ورځ کار راکړې نو په دې باندې زما د بچیانو زما د کور ګزاره نه کېږي ښه ستا په هفته کې چې یو ورځ کار کوې ستا د کور ګزاره نه کېږي یا نه پکېږي ټیکهدار نو ته په هفته کې یو لمونځ کوې نو ستا به په آخرت کې څومره ګزاره وشي هغه ته خو نو تا سوچ نه دی کړی ته یو د جمعې لمونځ کوې په آخرت کې د یوه لمانځه پوښتنه کېږي پنځه وخته لمونځ پر موږ باندې الله پاک فرض کړی دی ته یو لمونځ مه کوې بیا د هغې ناست دی او زما ګزاره نه کېږي د هفتې د یو ورځ په لمانځه باندې بیا ستا څومره ګزاره کېږي د آخرت سوچ نه دی کړی ملګرو کوم میسج خوښ شوی دی د اصلاح لپاره یې مخ ته سره شیر کړي د هغه کسان سره ضرور شیر کړي چې هغه په لمانځه کې کمزوري کوي الله تعالی دې موږ ته هدایت وکړي الله تعالی دې موږ پنځه وخته لمانځه ولجو